تصور د آشنا خیال زنګوي مې هسې ټاله په هر لور شو قراري یم بېقراره تورو شپو کې ژوندون مې سرو لمبو کې تورې شپې شوګیر وي داسې زماویر وي په هر لور چوپه چوپیا د زړه کوي مې داسې شور مجال مې نشته نورم ژوندون راته اور شوی د زړه کور مې خور شوی داسې نارې وي هر وخت لور په لور برباد شو د زړه کور جدا مې شو جانانه کوم آهو فعانه جلبل پروت یم غمونو کې نسکور او بل را باندې اوره ژوندون مې شو محاله چې پناه شو جماله تر کومه به تېرېږي په ژړا او په سلګو کې ژوندون مې سرو لمبو کې تصور د آشنا خیاله زنګوي مې هسې ټاله او په هر لور شو قراري یم بېقراره تورو شپو کې ژوندون مې سرو لمبو کې سلګی مې هر ساعت د زړه په عمارت زماوي په جانان پسې د خلکو نه پنهانه تېرې شو دوران چې را په یاد شي آباد زنګې برباد شي په برخه شوګیري شي بېخوا به شي چشمانه شم په ویر د ځانه د زهیر اسیر فقیره د مظلوم نوي نظیره هیڅ څوک مشه په دردونو په غمونو بندیوانه دردیږي په جهانه شي خوره دیواله په اسرنګ نوي اټاله څه به خوشحالي شي وي بندي چې په غمونو تلوسو کې ژوندون مې سرو لمبو کې او تصور د آشنا خیاله زنګوي مې هسې ټاله په هر لور شو قراري یم بېقراره تورو شپو کې ژوندون مې سرو لمبو کې شیتلوسي غمې ملګري پې بلیږي اور د سرې بې کیفه یې ژوندون شوي دنیا ورته مجمر او سوځېږي لرو بره جدا وي ترېنه یاره وي په انتظاره نیټه جواب یې نشي نیشي چېرته رهبره د دې خیاله شي یو تره د ابادیانه د مجنونه او شي هسې بیرونه په دش په بیابان یې کړي سوچونه سودا سره چې یې نه ښکاري دلبره زړه یې وي غرباله چې بند وي پې وصاله یو ساعت یې څنګه تیر چې د څه قسمه خوشحالو کې ژوندون مې سرو لمبو کې او تصور د آشنا خیاله زنګوي مې هسې ټاله په هر لور شو قراري یم بېقراره تورو شپو کې ژوندون مې سرو لمبو کې نه کسر پاتې دی ګوهره دلبري چې د زلفو عنبري هجران کې چې هر څوک کوي د یار سره یاري تل بیوي بېقراري شي اسیري ګرځي اسري مارانې په ژوندون باندې لګیا وي منګري سر یې د زړه خوري د بېلتون نه جواري غم یې بل غم ته ماري وي ورپورې د یادونو افسوزونو رنځوري در عمر وي جاري شي ترېنه محاله شروع یې شي وباله لټون کوي چې څنګه به رڼا مې شي تیارو کې ژوندون مې سرو لمبو کې او تصور د آشنا خیاله زنګوي مې هسې ټاله په هر لور شو قراري یم بېقراره تورو شپو کې ژوندون مې سرو لمبو کې السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ادبي ورور جعفر شاه درویش یم پروګرام دی ستاسو د خوښې ښکلی مازدیګر امید لرم چې روغ جوړ او په خیریت سره به نن پروګرام کې راغلی یو پورې نوښار ډاګونو نوي کلي ته دلته کې د چاربیتې یو ډیر زبردست استاد شاعر علي ګوهر صاحب سره پخوا کې ناست یو کوشش به کوو د دې نه به ښکلي شعرونه ستاسو دپاره ریکارډ کوو استاد جي ټولو ناول خو زه تاسو ته په دې ښکلي مازدیګر پروګرام کې د زړه نه ستړي مشي او هرکلی وایم ډېره مننه چې تاسو زمونږ تپوس پوښتنه وکړه اوس خو دا خلک او دا کسان داسې حد ته راورسېده چې بس نه د اورېدو دي او نه د کتو دي الله دې معافي وکړي استاد جي دا راته وایي د شاعرۍ باقاعده آغاز مو د کله نه کړی دا خو ما د سکول د وختو نه تقریبا کړی
اوس باندې سم یادېږي نه، خو زما په اندازه چې په شپږم کې ومه او که په اووم کې ومه، او غالبا دا 68 یا به 69 دغه خوشا ما کړی دی. او هغه وخت سره ما یو لومبی چې کومه وه یو روبۍ غوندې وه، هغه ما دغه کړې وه ویلې وه. بیا مې زمونږ یو مشر و، هغه ته ما اورولې وه، ښولې مې مو ورته. هغه وی دا خو ډېره مزېداره ده. هغه دا وه تصور کې مې په وصل یار مامور کې رنګینه غمونه زړه نه زما دور کې. خدایه پوه نه شم په دې رسم رواج چې مې زړه اشنا ته تلو باندې مجبور کې. او چې نرګسي چشمان زما په لور کاته کې، هغه دم مې د خاطر سرانګې چور چور کې. چې رقیب سره خندای جانان کاندي، د ګوهر د تل نه ډوکې په تنور کې. دا روبۍ غوندې وه، دا مو بس دغه کړې وه. نو هغه ورته ډېره ښه ووایي. نو ما بیا ړومونتو ما وی راشه ګوهره کوه، دا خو ستا بس ده خو پاس کې نو ته پاس یې. هغه هم یو وخون غوندې ټیپ دغه خدای دې وبخي، اوس مړ دی سره د خاورو دی خدای وبخي. زمونږ ټبرداری رشتېداری کې م راتلو حبیب الله اخونه، د هغه هم ډېر ښکلي ښکلي بندونه بیتونه وه. خو بس هغه نه چا لیک کې پاتې راغه او نه د چا یاداشت کې راغه، بس هغه ځان سره یوړه چې لاړو نو بس ځان سره یوړه. یو شعر یې ما ته یاد دی، ډېر زبردست شعر یې دی. وایي دغه راهزنان دي چې ته ورته رهبر وایې، بس که د رهبر شه نوره مه ګرځه رادن پسې، او زه د لیونې لیونې ګرځم په دیدن پسې. دا د هغه اخونه حبیب الله خان یو شعر ما ته بس د هغه زمانې نه یاد و. نو ما یې راشه اوس دی دغه وکړو، نو ما یې په دی سره شعر کا. مهرباني. استاد جي یقینا چې د نوي نسل کوم شاعران دي نو د چاربیتې شاعران خو پکې په نظر نه راځي، او چې کوم زاړه پاتې دي نو هغه ډېر کم دي. غواړم چې د کتونکو دپاره تاسو ښکلي ښکلي چاربیتې شریکې کړئ موږ سره. ورېږه دا یو چاربیته واورئ چې د په خبرو کې ووایم. د زړه په مقام ناموتام د جانان کم خفګان هر زمان په بیلتون کو بیرون اندرون زړه زما کړي جړا واویلا حال زبون شو ژوندون میګتون کې اشنا شپ خدا بیلتا یم مفتون کتړون په سمون لګ لیلا یو ځل بیا مغزیبا کراستون. بدنام شم په کام کې بې کام کم نالان، په نالان مې مستان ډېر خندان دي ملغون، او د جانان کم خفګان هر زمان په بیلتون. کړم اغیار ناقرار اشکبار ډېر په غم کې د یم کړم هر دم ز کوکار، په کوکار مې هر وار ستمګار خوش حرم به هر دم شم که صنم شو پجار شه دلدار د پرهار زړه مرهم که د آدم یم د کرم امیدوار، پام که گل فام لږ د بام یم مسیر ګیروان، او ګیروان مې د ځان کو پشان د مجنون، او د جانان کم خفګان هر زمان په بیلتون. پمان کی خیال حال بدحال د جگر میں دلبر لروبر د وبال کو محال بی وصال جن ابتر کو رکر شمستر بی مجال د شکجال کو فی الحال در پدر شم سوالگر د دلبر د وصال، د شکدام کم ناکام جن تمام د پریشان، او پریشان سرگردان کړم سوران سرنگون، او د جانان کړم خفګان هر زمان په بیلتون. یم گایل ز بلبل ته می گل د وصلت په سرعت زمانیت پی هر پل تکل وی لیدل په هبت، د هر پل وی تکل لیدل په هبت، او هبت د فرقت جوړوي شت کو په دل، او د دل په ګوګل د بسمل وی دهشت،
دهشت عاقبت فرقت شي اجل گوهر حاصلام چې مدام په قیام د هجران او د هجران کړي نیران رک نشان هر قانون او د جانان کم خفګان هر زمان په بیلتون. ډیر ښکلی ملګرو مونږه به 200 پورې مرکې کړي خو دا استاد چې کومه چاربیت ووایي نو داسې چاربیت ما د چا نه اورېدلي منم چې ډېره زبردسته چاربیت ووایي او دا اوسني شاعران په دې باندې پوهېږم نه. ملګرو امید لرم چې ستاسو به زموږ د نن پروګرام خوښ شوي وي. انشاءالله که زندګي وفا وکړه په بل پروګرام کې به بیا د نورو ملګرو سره ستاسو په وړاندې حاضرېږو. دې سره زه جابرشاه درویش سره د ملګري ستاسو نه اجازت غواړم چې هر چېرته یې ها د وباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان.